سلامونه او نیکې هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. افغان بلډ بینک یا پښتو کې افغان د وینې بانک څه شی ده او څنګه کولی شو په دې ویب سایټ کې د وینې ورکوونکي په حیث ځان ثبت یا رجسټر کړو، او یا څنګه کولی شو موږ په دې ویب سایټ کې د وینې غوښتنه یا ریکویسټ وکړو. مثال ستاسو د کورنۍ کوم غړی یا خپلوان ته مو د وینې اشد ضرورت وي، نو تاسو څنګه کولی شئ په دې ویب سایټ کې د وینې غوښتنه وکړئ. لومړی به تاسو د تلیفون یا کمپیوټر له لارې د ګوګل کروم براوزر، فایرفاکس یا نورو براوزرو له لارې افغان بلډ بینک ډاټ او آر جي سرچ کړئ. افغان بلډ بینک ډاټ او آر جي. نو افغان بلډ بینک همدغه لینک به کلیک وکړو. موږ راغلو ویب سایټ ته. نو همدلته یې لیکلي دي اډ ټو هوم سکرین. وایي تاسو غواړئ چې دغه ویب سایټ د اپلیکیشن په ډول خپل د تلیفون هوم سکرین ته راوړئ. که چیرته نه راوړئ لیټر به ووایي، او که چیرته تاسو د اپلیکیشن په ډول باندې خپل تلیفون سکرین ته راوړئ انسټال به کلیک کړئ. نو همدلته لیکلي انسټال اپ، انسټال باندې کلیک کوو. نو اوس همدغه ویب سایټ د اپلیکیشن په ډول باندې د موږ سره د سکرین یا تلیفون په هوم کې ثبت شو. اوس راځو بیا کلیک وکړو. نو کله چې تاسو د اپلیکیشن په ډول باندې خپل سکرین باندې ثبت کړئ، نو تاسو بیا بار سرچ کولو ته اړتیا نه لري چې تاسو یې د کروم یا نورو فایرفاکس او نورو براوزرو له لارې بار سرچ کړئ. اوس زه غواړم اکاونټ پکې جوړ کړم یا ځان پکې ثبت کړم. جوین از ا ډونر، زه غواړم د وینې ورکوونکي په حیث ځان همدغه ویب سایټ کې ثبت کړم. په دې کلیک کوم. نو دلته ماته یو فورم خلاص په دې کې لیکلي دي رجسټر از ا بلډ ډونر. تاسو مثلا د وینې ورکوونکي په حیث به خپل ځان ثبت کړئ. نو دغه فورم کې خپل نوم، که چیرته تاسو غواړئ تخلص هم ورکړئ، نو تاسو د نوم او تخلص ترمنځ فاصله مه ورکوئ ځکه نه قبلی. تاسو یا مسلسل د نوم څنګ کې تخلص ولیکئ او یا انډرسکور استفاده کړئ. حمید الله، دلته فاصله نه غواړي، مسلسل به یې لیکي حمید الله احمد ځای، یا داسې، او یا به هم دلته انډرسکور ورکوئ. انډرسکور احمد ځای. دوم ایمیل څه ایمیل خپل هم راخلي. نو همدلته لاندې کلیک کوم. دلته پاسورډ ورکوم. پاسورډ به تاسو یوازې حروف یا عدد نه ورکوئ، تاسو به حروف، عدد او سپیشل سمبول استفاده کوئ تر څو یې قبول کړي. بیرته به راځئ، دلته به یې دواري بیا کنفرم کوئ. بیا به لومړی مو چې کوم پاسورډ ورکړ دا به بیا کنفرم کوئ دواري. یوازې حروف او عدد نه اخلي، تاسو به حروف هم استفاده کوئ، عدد هم ورکوئ، او هم به سپیشل سمبول اټ یا هیش هر سمبول استفاده کوئ. نو دا به تاسو په خپل پاسورډ کې استفاده کوئ تر څو سټرانګ راشي او اکاونټ مو جوړ شي. تلیفون نمبر ورکو، کومه شمیره مو چې فعاله وي. ایج، عمر مو څومره ده، خپل عمر تاسو همدلته ورکولی شئ. جنډر، تاسو خپل جنسیت به ټاکئ. نو همدلته جنډر باندې کلیک کوو، میل ټاکو، نارینه. بلډ ګروپ، تاسو د وینې ګروپ همدلته کلیک به کوئ. نو زما د وینې ګروپ مثبت بي ده یا بي پازیټیو. دلته راځو فرانس ته، خپل ولایت ټاکو. ډیسټریک، راځو ولسوالۍ انتخابو، ګردیز. دلته یې لیکلي دي اخر کې I accept the terms and conditions in privacy policy. نو دا به تاسو دا چک مارک به ان کوئ تر څو مو اکاونټ جوړ شي. رجسټر اینډ سیو ا لایف په دغه کلیک کوو. زموږ جیمیل ته یو کوډ لاړ شي 6 رقمي، هغه کوډ به هم دلته داخل کړو تر څو زموږ اکاونټ ویریفای شي. 028 448. ویریفای ان کریټ اکاونټ په همدې کلیک کوو. زما اکاونټ جوړ شو. السلام علیکم، حمید الله احمد ځای. الیجیبل ټو ډونیټ ناو، اکاونټ په بشپړ ډول باندې زما جوړ شو.
اوس زه شاته بیرته بک باندې کلیک کوم. همدا عمومي صفحه ده. راځو خپل اکاونټ ته په همدې دریو نشانو باندې کلیک کوو. راځم ډیشبورډ ته. دا زما پروفایل ده. نو همدلته هر کله چې تاسو وینې ته ضرورت لرئ یا ستاسو د کورنۍ غړی یا ملګری جلې وینې ته ضرورت وي، نو همدلته سرچ کې ولایت ورکوو، پکتیا. د وینې ګروپ کوم ده چې وینې ته ضرورت لري، مثبت بي ده. کوم ولایت کې؟ پکتیا ولایت کې. کومه ولسوالي کې؟ ګردیز کې. نو همدلته جنډر به وټاکو، میل. نو موږ به فلټر کو، همدغه وینه به پیدا کړو چې په دې وینه باندې پکتیا ولایت کې کوم کسان تر دا مهاله پورې ویب سایټ کې ثبت دي. نو کله چې په فلټر باندې کلیک وکړو، پاس لیکلي 3 ډونرز، 3 کسان دي. یو حمید الله احمدزی ده، بل شوقي جان احساس ده، او بل عبدالغفور ده. نو درو وړو شمیرې هم معلومیږي. نو دغه شمیره تاسو کلیک کوئ، مثلا شوقي جان. نو کله مو چې په دې شمیره باندې کلیک وکړ، فون باندې کلیک کوو، نو دا ډایرکټ راځي د موږ تلیفون ته. همدا یې شمیره ده، دې ته زنګ کوو. نو کله چې زنګ ورته وکړو، موږ به زنګ ورسره وکړو چې موږ د پکتیا په حوزوي روغتون کې مثبت بي وینې ته عاجل ضرورت لرو، وروره همدلته راسه. نو کله چې تاسو زنګ ورته وکړئ، نو دی به تاسو ته ځان در ورسوي.